د روزي په حالت کې به د غیبت نه سخت پرهیز کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای رب صائم ليس له من صيامه الا الظما ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر. ډیر روزدار داسې دي چې هغوی ته د دې روزې په عوض کې او په صله کې سوا د تندې نه بل څه نه میلاویږي. ډیر د شپې عبادت کوونکي داسې دي چې هغه ته د شپې عبادت په صله کې او په اجر کې بدله کې سوا د شپې رونهونو لا او د شوګیري نه بل څه نه میلاویږي. نو د روزې په حالت کې د هر قسمه ګناهونو نه ځان ساتل پکار دي، خصوصا د حرامو نه او دارنګې د کبایرو ګناهونو نه ځان ساتل پکار دي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روزه ډال دی تر څو پورې چې دا چا شلولی نه وي. بل روایت کې دي چې چا تپوس وکړو یا رسول الله دا روزه چې کوم ډال دی دا په څه باندې شلیږي او ماتیږي؟ وی فرمایل دا په دروغ وینا باندې او په غیبت کولو باندې ماتیږي. په دې وجه د روزې ډېر اهتمام او ادب پکار دی. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د رمضان روزې ونیولې او د دې حدود یې وپېژندل او کم څیزونه چې منع راغلي ده د هغې نه پرهیز وکړه نو الله تعالی به د دا سړي دا روزې د ټولو ګناهونو کفاره وګرځوي. نو خصوصا د رمضان په میاشت کې ځان له ډېر زور ورکول پکار دي چې سړی د ګناهونو نه ځان وساتي او د فرض منځ با جماعت اهتمام وکړي او د غیبت نه ځان وساتي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې یو دو زنانو روزه نیولې وه. هغوی داسې تږي شوې چې دا تندې داسې درجې ته ورسېده چې مرګ ته نږدې شوې. یو سړی راغی نبی علیه الصلاة والسلام ته عرض وکړو چې زمونږ په کور کې دوه زنانه دي او روژه یې ده او ډېر تکلیف دی ورته. پیغمبر علیه السلام خاموشي وفرمیله او غږ یې ونه کړ. هغه بیا دوباره عرض وکړ، غالبا د غرمې وخت و. عرض یې وکړ یا رسول الله په الله قسم چې خو به اوس مړی شوي یا به مرګ ته نږدې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم وکړو چې یو غټه پیاله او یو لوښی راوړئ. هغه کس له ورکو ورته وفرمیل چې دا یو څه کور ته او هغوی ته ووایه چې دې کې قی وکوي، دې کې الټی وکوي. نو هغه چې کور ته راوړه او هغو زنانو ته ونیوه نو هغوی په دې کې قی وکړو الټی د وینې او د زوی په شکل کې قی وکړو او تازه غوښه وه چې هغې وغورځوله په دې پیالۍ کې چې د هغه کاسه او دا پیالۍ نیمه ډکه شوه د هغې نه. بلې ته یې وی چې دې کې قی وکړه، هغې هم قی وکړو، وینه او پیپه او د غوښې داسې یو ټوکړه ترې راووتله. د هغې سره دا پیالی او دا کاسه ډکه شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د الله پاک په حلال رزق باندې تاسو روزه نیولې وه خو لیکن په حرام شیز باندې روزه خراب کړه. تاسو دواړه ناست وئ او د بل مسلمان غیبت مو کولو. نو دا د نبی علیه السلام معجزه وه چې الله هغوی ته د هغې نمونه ښکاره کړه. الله پاک قرآن حکیم کې فرمایي ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. الله پاک فرمایي غیبت مه کوئ د یو بل. آیا تاسو دا خوښوئ چې د خپل رور مسلمان غوښه وخورئ؟ دا بده ګڼئ. نو غیبت نه ځان وساتئ. الله دې زموږ ستاسو غیبتونو نه حفاظت وکړي او زموږ ګناهونه دې الله معاف کړي او موږ او تاسو دې الله د صحیح روزو ساتلو توفیق نصیب کړي.